چیرې ومشتل ګرانو کتونکو دا دي خلک تاسو وینئ څومره په سپیډ باندې روان دي ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ د دومره انسانان دا دي په سپیډ باندې روان دي د مال روډ او د ګودامو له لوري څخه تاسو وینئ خلک دومره په تیزۍ باندې روان بیا یو ځل بیا د جنګ خبرونه دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه پر سیمه باندې یو وار بیا د جنګ خبرونه دي خلک تاسو وینئ دومره پر مال روډ باندې دومره ټرافیک سره جام دي او دومره ګرانو کتونکو دا د جنګ شروع دی د چمن او سپین بولدک ترمنځ د اف سي کیله ده په هغې کې ګولۍ مشتې نور دلته زما په فکر درېدل نامناسبه وي خلک تاسو وینئ ټول دا دې زغلې سره ځي ځکه دلته حالات ډېر خطرناک دي موږ هم باید ځان ورسو دوې درې د هوان او د توپ مرمۍ راغلې په کیله کې ومشتې داسې تاسو وینئ حالات انتهایي زیات سخت خراب دي دا تقریبا د نن څه څلور ورځې وړاندې هم داسې یو ځل جنګ سره شوی او تقریبا 8 نفره شهیدان شوي دا خلک وینئ ټول ټرافیک دومره جام دی انسانان دومره بیره کې دي په ویره کې دي په وام کې دي تاسو انسانان وینئ تر کومه ځایه ټرافیک جام دی څه کیسه ده موږ یو ځل بیا نن د قومونو سره مخامخ یو موږ حکومتونو ته خواست کوو چې دا جنګ ودرېږي ولس چې نه په دردونو کوي که دا ولس لاس په احتجاج پورې کړي په دواړو خلک یې اوس د مار وړه چې کوم خلک دي په ځان د ګودامونه دي خالي